پښتو او پښتانه له کومې راغلي دي؟ پښتو د پښتنو ژبه ده. پښتانه د افغانستان تر ټولو اوسیدونکي پخوانی ډیری بومي اکثریت ژبتو کمیزه انکیو لینګویستیکي وګړنۍ ډله ده. پښتو او پښتانه د تاریخي جغرافیایي پلوه په شمال ختیځو سیمو پامیر بلخ پورې اړه لري. د پښتو نیکونو د سکه، ساکا، ساک، کاس، ساکانو او کاسیانو په نومونو یادېدل او پښتو هم د ساکي ژبې نمستي ثبات شوې ده. ساکان د اویسیایانو، پارتینیانو، مادینیانو او پارسیانو ترڅنګ پنځم آریاني ټبر ګڼل کیږي چې د زیږدي میلاد پیړۍ لمخې یې لمنځنۍ ختیځي او کوکاسا، افغازا تر شمال لویدیځ چین، هند او کشمیر ستري امپراتوري رامنځته کړي او د سکندر مقدوني په مشرۍ د یوناني یلغلګرو په وړاندې د خپل اصلي ټاټوبي باکتریا، بلخ او عامو شاوخوا سیمو دفاع کړي او راورسته په ګډه یونان باکتریا واکمنۍ کې برخه اخیستې ده. 190 کاله پخوا یو برخه ساکان له شماله سویل ته راکوچېدل او هلمند ناوې کښتۍ سیمه زرنج په خپل نامه ساکستان ونومو چې راورسته پر سیستان واوښت. په دویم زیږدیز میلادي پیړۍ کې چې د ساکستان ستر واکۍ ړنګه شوه، په شمال کې ساکي توکمو کوشانیانو د بلې سترواکۍ بنسټ کېښود چې د هیواد پر شمال او سویل سربیره شمال لویدیځ هند او کشمیر هم په خپله ولکه کې راوستل. پښتنو ساکانو په غور، هرات او هلمند او ارغنده په وروشو کې تر غوړي مرغۍ، ارکوزیا یا اوسنۍ ارغسان او کسي غره تر بیلابیلي لوی او وړې سیمې واکي ملوک الطوایف رامنځته کړي او راورسته تر سیند و هند او کشمیر خپاره شول. په دې توګه پښتو له هندي اریایي ژبو څخه اغیزمنه شوه او ډیر څه ترې په خپل ځولۍ کې راواخیستل. په تیره غبرګژوژوالي کې ټې ډال ړې نون بیله دی چې له اریایي یا ایرانی خپلوانو ژبو په سر کې د همټبرو پامیري ژبو او بیا له فارسي، کردي، بلوچي هغو سره تاریخي جغرافیایي تړاو له پوښتنې او خرخشي سره مخامخ شي.